الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأبرار وفخر المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. خوږو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د عبادت هغه درې ارکان بیان کړو په مجمل شکل باندې. یو محبت و له الله جل جلاله سره، او دوهم رجا وه، یعنې خدای پاک ته امید و، او دریم چې و هغه هم ویره وله الله جل جلاله چې دا درې شیان چې سره یو ځای سي د خدای جل جلاله محبت، هغه ته امید، او له هغه چې ویره او له خدایه ویرېدل، نو عبادت ځینې جوړېږي. عبادت له دغو دریو شیانو جوړ ده. بس دغه درې شیان دي چې عبادت ځینې جوړ ده، او په محبت کې بیا موږ او تاسې خبره وکړه د الله جل جلاله په محبت کې وغږېدلو. اوس دا خبره چې دوهم رکن د عبادت چې کوم ده په ایاک نعبدو کې موږ او تاسې خبره روانه ده، نو دوهم رکن د عبادت چې ده هغه رجا ده. رجا ویل کېږي په لغت کې امید ده. رجا په لغت کې امید او هیلې ته ویل کېږي، ارزو ته ویل کېږي، او خواهش ته ویل کېږي، او هیلې ته ویل کېږي. دا د رجا لغوي معنا ده. او د محبت لغوي معنا په تیرو درسونو کې موږ او تاسې بیان کړې وه چې له حبې چې اخیستل سوی ده او دانې ته ویل کېږي. اوس دا خبره چې رجا په اصطلاح کې څه شي ته ویل کېږي، د مفسرینو او د علماو په اصطلاح کې رجا څه شي ته ویل کېږي، نو تعریف یې دا ده. علماو لیکلي دي: هو الاستبشار بجود الرب تبارك وتعالى ومطالعة كرمه وفضله والثقة به. رجا امید دې ته ویل کېږي چې سړی ځان خوشحاله کوي په سخا د خپل خدای جل جلاله باندې. یعنې الله جل جلاله خو ډېر کریم او مهربان او سخي ذات ده. هر څومره شی چې څوک وغواړي الله جل جلاله یې ورکوي. یو حدیث شریف کې راځي، علامه نووي رحمت الله تعالی علیه چې کوم احادیث را یو ځای کړي دي ریاض الصالحین کې، هلته یو حدیث شریف ده، هغه کې راځي وای الله جل جلاله فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې الله جل جلاله فرمایي چې ای د ما بندګانو، که دا د ټولې دنیا خلک سره را یو ځای سي او ټول په یوه غونډۍ باندې یا په یوه دښته کې سره ودرېږي، او هر یو له ما چې جلا جلا سوال وکړي او یو شی را چې وغواړي، یعنی د هر یو سوال بیل بیل او جلا جلا یي، د یو سوال هم د بل په وړو باندې نه یي، نو دا ټولو ته به زه هغه خپل خپل سوال چې دی چې شی غواړي هغه به ده ته ورکم، او د ما په خدایي کې به هېڅ کمی او کمبود هم را نشي، او د ما په ملک او پاچهۍ کې به هېڅ کمبود هم را نشي. نو ته که له خدایه غواړې ای مسلمانه ښه شیان له الله جل جلاله چې غواړه، الله جل جلاله یې درکوي. ځکه یې درکوي چې ګوره د تا امید ده ورته. امید رجا ته ویل کېږي، او رجا څه شي ته ویل کېږي؟ هو الاستبشار بجود الرب تبارک وتعالی. رجا چې ده د ځان خوشحاله کول دي، یعنې زیری حاصلول دي بجود الرب تبارک وتعالی، د خدای جل جلاله په سخا او مهرباني باندې. یعنې د تا دا زړه خوشحاله ده چې ته مسلمان یې، د تا زړه په دې باندې خوشحاله ده چې خدای مې ډېر کریم خدای ده، ډېر رحیم خدای ده، ډېر جواد خدای ده، او ډېر سخي خدای جل جلاله ده، چې څه شی ترې غواړم ما ته یې راکوي. او دا خبره صحیح هم ده. تاسې په دا خپل ژوند کې پام وکئ چې څه شی هم له الله جل جلاله چې غوښتلي دي هغه درکړي دي. حتی بعضې داسې شیان دي چې تاسې له خدای پاک چې غوښتلي هم نه دي، مګر بیا هم ده درکړي. ګورئ، الله جل جلاله هغه ذات ته چې ته څه شی ځینې غواړې دی یې درکوي. نو ځکه دی وایي
چې رجا څه ته ویل کیږي؟ هو الاستبشار بجود الرب تبارک وتعالی ومطالعة کرمه، او د خدای د کرم او د مهرباني مطالعه، د خدای په کرم کې سوچ در وها، د الله جل جلاله مهرباني در مطالعه کوه، او د خدای جل جلاله هغه تیر احسانات چې له تا سره کړي دي هغه کې فکر کوه، سوچ ورته کوه. تر اوسه هم تا ته خدای پاک شر نه ده در پیښ کړی، هر وخت الله جل جلاله تا ته خیر در پیښ کړی ده. نو ای انسانه، نو ګوره ومطالعة کرمه، مطالعه د کرم د خدای جل جلاله ده، وفضله او د خدای د مهرباني مطالعه ده، والثقة به او استحکام او ټینګوالی ده په دغه خبره باندې، اعتماد ده په خدای جل جلاله. موږ او تاسې بروسه او باور بولو، موږ او تاسې باور په الله جل جلاله باندې، دغه ته رجا او امید ویل کیږي. اوس دا خبره چې د رجا او د تمنا څه فرق ده، یعنی تمني او رجا د دغو دواړو ترمنځ څه فرق ده؟ فرق یې دا ده چې تمني دې ته ویل کیږي چې تا هیڅ عمل هم نه وي کړی، مګر بیا هم ته یو شی غواړې، صلاح بلا یې غواړې، دې ته څه ویل کیږي؟ تمني، یعنی یو شی غوښتل. هیڅ عمل دې نه ده کړی، هیڅ احسان دې نیک کار دې نه ده کړی، هیڅ قدم دې په دین کې نه ده اخیستی، بیا هم جنت غواړې، دې ته څه ویل کیږي؟ تمني. او پاته سو رجا. رجا دا ده چې خامخا تا یو څه نیک کارونه کړي، یو څه قدمونه دې په دین کې اخیستي، د خدای جل جلاله د رضا د حصول لپاره دې یو څه هلې ځلې کړي، له هغه بعده اوس نو د خدای جل جلاله رحمت ته امیدوار یې، دغه ته رجا ویل کیږي. نو ګوره یو څوک چې هیڅ عمل نه کوي او یا بد عملونه کوي او امید د نیکیو لري او امید د جنتونو لري، دا چې د تمني ده او دا ښه کار نه ده. موږ او تاسې باید تمني ونه لرو، موږ او تاسې باید رجا ولرو، یعنی الله جل جلاله ته امید ولرو، یو څه نیک عملونه د خدای جل جلاله د رضا لپاره هم وکړو. نو ګوره مولانا غلام النصیر چلاسی رحمت الله تعالی علیه د خدای جل جلاله یو ولی ده، هغه فرمایي وای گر کنی گندم پسند ای هوشیار، گر کنی گندم پسند ای هوشیار، وقتی کشتن جو مکار و جو مکار. کله چې د تا له غنمو سره جوړی او غواړې غنم او د کښتو د کروندې په وخت کې بیا څه کوې؟ بیا وربسې کرې وربسې او حاصل غنم ورچخه غواړې، دا ښه کار نه ده. که دې له غنمو سره جوړوه او غنمو خوند درکاوه، بیا نو غنم کره. که دې تا له غنمو سره جوړی او کرې وربسې، نو بیا خو غنم د حاصلاتو په وخت کې تا ته غنم نه درکوي، بیا خو به وربسې در شنې کېږي. نو ګوره سړی باید خدای پاک ته رجا ولري. الله جل جلاله په صورت کهف کې په 110 آیت کې انشاء الله فرمایي، صورت کهف 15 سپاره ده انشاء الله، صورت کهف ده 110 آیت ده. خدای جل جلاله فرمایي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، هغه څوک چې دی د خدای جل جلاله له پیوستون او ملاقات سره امید لري، یعنی د دې امید لري. فمن پس هغه څوک کان یرجو لقاء ربه چې دی وي او امید لري د خپل خدای جل جلاله د پیوستون، نو څه دی وکړي؟ فلیعمل عملا صالحا، نو عمل دی وکړي نیک عمل، ولا یشرک بعبادة ربه احدا، او د خپل خدای جل جلاله له عبادت سره د هیڅوک هم نه شریک کوي، یعنی له الله جل جلاله سره د په عبادت کې هیڅوک هم نه شریک کوي. نو ګوره دلته خدای پاک څه وویلي؟ فمن کان یرجو، د رجا خبره ده. نو هغه څوک چې وي دی امید لري لقاء ربه، د خپل خدای جل جلاله د ملاقات، د خدای جل جلاله ملاقات او خبرې. کتابونو لیکلي دي چې کله جنتیان جنت ته ولاړ شي، په جنت کې به الله جل جلاله دوی ته هر قسم نعمتونه ورکړي او دوی ته به هر ډول نازونه ورکړي. بالاخره به د الله جل جلاله له طرفه غږ ورباندې وسي او دا به ورته وویل شي چې ای جنتیانو،
کوم داسې شی د تاسې په زړونو کې ارمان پاته داسې ما لا تاسې ته نه ده درکړی او کوم ټول ارمانونه ختم سو او کوم داسې نعمت هم شته چې تاسې ته مې لا نه ده درکړی او که مې ټول نعمتونه درکړو نو وایي جنتیان به ورته ووایي چې یا الله جل جلاله داسې نعمت نسته چې تا موږ ته نه ده راکړی ټول نعمتونه تا موږ ته راکړي دي او په تمامه معنا باندې خدای پاکه موږ له تا چې خوشحاله یم ګوره جنتیان به له الله جل جلاله چې خوشحاله یي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي جنت ته چې څوک داخلیږي الله جل جلاله به ورته وایي د ما په صالحو بندګانو کې داخل سه او د ما جنت ته ننوځه او په داسې حال کې ننوځه چې ته له خدایه خوشحاله یې او خدای پاک له تا خوشحاله یې نو ګوره نو کله چې جنتیان دا خبره ورته وکړي چې یا الله جل جلاله داسې نعمت نسته داسې احسان نسته چې تا له موږ سره نه ده کړی ټول نعمتونه او احسانات دې په موږ باندې پیرزو کړي دي یا خدای پاکه د موږ یو شی هم یا کمبود نسته نو وایي د الله جل جلاله له طرفه به بېرته غږ پې وشي او دا به ورته وویل شي چې ګورئ ای جنتیانو یو داسې شی لا پاته ده چې هغه ما لا تاسې ته نه ده درکړی هغه چې شی ده هغه د ما دیدار ده ما لا خپل ځان تاسې ته نه ده درښکاره کړی تاسې لا د ما دیدن نه ده کړی تاسې لا زه لیدلی هم نه یم نو داسې به وکړئ چې تاسې به راځئ په دارالجلال کې ما تاسې ته میلمستیا کړې ده یوه خاصه سیمه ده د الله جل جلاله د قدرت یوه نښه ده او ډېره خوندوره پاکه مهذبه او ډېره خوندوره ښایسته او ښکلې سیمه ده او ډېره خوشبویه معطره سیمه ده هغه د خدای جل جلاله سرای بولي دارالجلال راځئ تاسې ای جنتیانو په دارالجلال کې د الله میلمانه یاست جل جلاله د خدای میلمانه په دارالجلال کې په دنیا کې د الله میلمانه هغه څوک چې حاجان او حج ته روان ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وای حاجان او عمره کوونکي دا د خدای جل جلاله خاصه ډله ده او د خدای میلمانه دي دعاهم فأجابوه خدای جل جلاله دوی رابللی دي فأجابوه دوی دعوت قبول کړی ده او راغلی دی وسألوه فأعطاهم او دوی له خدای جل جلاله چې کوم سوال کړی ده الله پاک ورته قبول کړی ده وجه دا ده چې میلمه دې چا کره ورسي میلمه چې اوبه غواړي سړی اوبه ورته را اخلي او چې میلمه مړۍ غواړي خلک مړۍ را اخلي چې میلمه چای غواړي خلک چای را اخلي د الله کور ته چې حاجان ورسي نو هلته چې له خدای پاکه چې څه شی غواړي الله جل جلاله یې دوی ته ورکوي په دنیا کې د خدای میلمانه حاجان او هغه څوک چې عمرې ادا کوي او په جنت کې د الله جل جلاله میلمانه چې دي هغه سعودي ته نه ځي بلکې هغه چیرې ځي هغه مکې مکرمې ته نه ځي هغه مدینې منورې ته نه ځي هغه مسجد ته نه ځي بلکې هغه کوم ځای ته ځي دارالجلال ته د الله دیدار به په دارالجلال کې ورسره کیږي دارالجلال دا یو سرای ده په خاص انداز کې الله جل جلاله د خپلو محبو او عاشقینو بندګانو لپاره پیدا کړی ده او جنتیانو ته د میلمستیا لپاره سرای ده دا د خدای جل جلاله میلمستون ده د الله جل جلاله تالار ده د خدای جل جلاله سرای ده د الله جل جلاله مهمانخانه ده او د خدای جل جلاله هغه ځای ده چې میلمانه ورولي نو جنتیان به ټول دارالجلال ته وروبولي او د خدای جل جلاله میلمانه به ای ته چې د خدای میلمه یې نو ته سوچ وه ته به څه وړ میلمه یې او ګوره کوربه دې څوک ده د چا میلمه یې تیردش پام وکړه مړۍ چا درته کړې ده میلمستیا چا درته کړې ده ورغوښتی چا یې او ته چې یې میلمه کړی یې نو پام وکړه چې ته څومره محترم سړی یې ګوره چې د خدای میلمه یې الله تعالی جل جلاله خو هر چا ته میلمستیا نه کي خدای جل جلاله خو هر څوک نه ورغواړي نه هر څوک وربولي نو ګوره په دارالجلال کې به جنتیان وروبولي کیسه یې بیخي زیاته درازه ده سوره رحمان کې به الرحمن علم القرآن کې بیا انشاء الله موږ تاسې د جنت په صفتونو کې د دارالجلال بیان بیا که صرف دومره درته وایم دلته خو د تفسیر مقام ده هسې لیک دا خبرې واضح کول غواړو زیات تفصیل ته ضرورت نسته
هر تفصیل به انشاءالله په خپل وخت کې په خپل مقام کې راځي. نو اوس صرف دا خبره ده چې دارالجلال ته چې کله جنتیان ورځي نو داسې یو تختونه به ورته مهیا سي، الله جل جلاله به یوه داسې تختونه ورته جوړ کړي چې هغه به په جنت کې الوځي. نو دی به په دا تخت باندې کینی او دا تخت به الوځي او دارالجلال ته به ځي. کله چې هر میلمه دارالجلال ته ورسي هلته به خوشبویانې لګېدلې، وږمې به خپرې، د عطرو بوی به ځي او شمال به چلیږي او نسیم به لګېږي او د الله په میمنخانه کې به تاسې ناست یاست. ای مسلمانانو سبحان الله، ګورئ چې سړی پام ورته وکړي. کله چې جنت الله جل جلاله پیدا کو، بیا خدای جل جلاله جبرائیل علیه السلام ته وویل چې ای جبریله تو ورسه ما دا جنت پیدا کړی د یارې وګوره. کله چې وای جبرائیل علیه السلام ورغی او جنت ته ورننوت او په جنت کې را وګرځېدو، نو چې بیرته جن راووت، وای خدای جل جلاله پوښتنه ځینې وکړه چې ای جبریل امینه جنت څنګه ځای و؟ نو حضرت جبرائیل علیه السلام څه ورته وایي؟ وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها. ای خدای جل جلاله جنت داسې ځای و چې د ما د تا په عزت او په جلال باندې قسم وي چې یارې خو سړی مازې د جنت نوم واوري خامخا به کوشش کوي چې جنت ته ځان داخل کړي. وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها. د تا په عزت د ما قسم یې ای جبرائیل ای الله جل جلاله لا يسمع بها احد الا دخلها. یو څوک به نوم د جنت وانوري تر څو چې ځان ور داخل نه کړي. نو ګوره دا د الله جل جلاله خاص مقام ده. په دې کې چې جنتیان والوځي او دارالجلال ته ورسي، هلته به الله جل جلاله ټولو جنتیانو ته چوکۍ برابرې کړي او ډېر خوشبو او معطر او مطهر مکان به جوړي. نو په دې کې به څه کېږي؟ دلته به ټول جنتیان ورباندې کیني، د خپل معشوق او د خپل محبوب او د خپل هغه چا دیدار ته به ناست دي چې په دنیا کې هم مینه ورسره لرل. نو دلته به څه وسي؟ حجابونه او پردې به لرې سي. حجابونه او پردې سي لرې سي. جنتیان به الله جل جلاله ته د سر په سترګو باندې وګوري. خپل خدای جل جلاله ته به ګوري جنتیان او د خپل خدای جل جلاله د جمال او د کمال. ان الله جمیل یحب الجمال. خدای جل جلاله په خپله ښکلی ده او ښکلا خوښوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده. ان الله جمیل یحب الجمال. بېشکه خدای جل جلاله ښکلی ده او ښکلا خوښوي. نو کله چې جنتیان الله جل جلاله ته وګوري نو څه به وسي؟ نو داسې یو څه وخت چې ورته وګوري د خدای جل جلاله هغه جمال او کمال او د خدای ښکلا جل جلاله ښکلا به دومره حیرت انګیزه او دومره یو تاثیري وي چې داسې یو څه وخت چې ورته وګوري بیرته به حجابونه او پردې ولویږي او بیرته به د خدای جل جلاله او د جنتیانو ترمنځ دغه کومه رابطه د لیدلو چې کومه وه دا به کټ سي او قطع به سي. نو جنتیان به شور شروع کړي او فریاد به شروع کړي او الله جل جلاله ته به ووایي چې یا خدای پاکه دا خو تا موږ ته یوه لحظه ځان راښکاره کړو، یوه لحظه دې ځان راښکاره کړو، مازې لږ هم ولیدلې سم هم نه یې لیدلی. ای خدای پاکه کاشکې چې موږ ته خو تا ډېر وخت راکړی وای چې موږ تا ته کتلی. نو دلته به څه وسي؟ وایي د خدای جل جلاله له لورې به غږ پې وسي چې ای د ما بندګانو، ای د ما بندګانو تاسې زر کاله د ما ننداره وکړه او زر کاله مو د ما جمال او کمال ته وکتل. دا زر کاله کېږي چې تاسې دلته ما کېنولې یاست او ما ته ګورئ، مګر دا زر کاله په تاسې باندې دی تېر سو لکه یوه لحظه او کم وخت. دا په دې خاطر چې د خدای پاک ښکلا او د الله جل جلاله جمال او د خدای پاک کمال دا ډېر مؤثر ده. نو دا زر کاله په دوی باندې دی تېر سوي لکه یوه لحظه. ځکه چې عاشق او مین دا د معشوق په لیدو باندې نه مړېږي، هېڅکله نه مړېږي. نو چې نه مړېږي
نو بس دغه وجه ده چې د خدای جل جلاله په دیدار به دوی نه مړېږي. نو ګوره خدای جل جلاله فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه، نو وایي هغه څوک چې امید لري له ملاقات د خپل خدای د ملاقات امید لري او له الله جل جلاله سره د لیدو او د دیدار امید لري په دارالجلال کې یا په جنت کې یا د رضا په وسیله، نو څه دې وکړي؟ فلیعمل عملا صالحا، نو دی د عمل وکړي نیک عمل، دی د نیک عمل وکړي په دنیا کې. دنیا دا د امتحان او د ازمایښت او د ابتلا مقام ده او دغه د تکلیف مقام ده. په دنیا کې خدای پاک خلک مکلف کړي دي چې ښه کارونه کوي او بد مه کوي، د خدای اوامرو ته غاړه ږدئ او خدای پاک چې منع کړي یاست هغه مه کوئ. نو فلیعمل عملا صالحا، نو دی د عمل وکړي صالح عمل، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، او د خپل خدای جل جلاله له عبادت سره د هیڅوک هم نه شریکوي. یعنی دا معنا چې د بل چا عبادت دې نه کړي، صرف د الله جل جلاله عبادت دې وکړي. توحید یعنی د الله جل جلاله وحدانیت باندې دې اذعان وکړي، تصدیق دې پې وکړي، جزم دې پې وکړي او اقرار دې پې وکړي او دا دې ووایي چې د ما په خدای قسم ده چې دغه یو ذات معبود برحق ده او بل داسې ذات نشته چې هغه لایق د عبادت ده. نو ګوره دا توحید تر ټولو شیانو له هر قسم شرک، له شرک جلی او له شرک خفي او له شرک اکبر او له شرک اصغر، له ټولو شرکیاتو چې او له ټولو هغو شیانو چې سړی پې مشرک کېږي او یا سړی پې مرتد کېږي او یا له سړي زندیق جوړېږي یا له چا منافق جوړېږي، له هغو ټولو شیانو دې ځان وساتي. نو ګوره امید په الله جل جلاله، یعنی رجا چې شي ته ویل کېږي د خدای جل جلاله رحمت ته امید لرل. او د مسلمان خاصه هم دا ده چې مسلمان چې مري هم د مرګ په وخت کې هم دته دا کیفیت پیدا وي. کتابونو لیکلی دي چې سړی چې مري مسلمان، نو په دې وخت کې دومره ډاډ او اطمینان ورته پیدا شي چې بالکل دا فکر ورسره پیدا کېږي نه چې ما الله جل جلاله نه بخي. بالکل له نیک مسلمانه سره دا فکر پیدا یي چې خپل خدای ته ورځم، خپل معشوق ته ورځم، خپل محبوب ته ورځم، خپل مهربان ته ورځم او په خوشحالي سره خدای ته ور روان. یو حدیث شریف را په یاد سو، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمای وای رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلي قال الله انا عند ظن عبدي بي، وای الله جل جلاله فرمای چې څو ورسې بنده په ما باندې ګمان کوي زه هغسې ورسره چلیږم. نو دا معنا چې مسلمان بنده په الله جل جلاله باندې نیک ګمان لري. او دغه رنګه د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت ده، وعن جابر رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم. امام مسلم ابن الحجاج القشيري النيشاپوري رحمة الله تعالى عليه د احادیثو مشهور امام ده. هغه په مسلم شریف کې لیکلی دی، صحیح مسلم کې، چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمای، جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه یو صحابي ده، دا فرمای وای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول، وای د نبی علیه السلام وفات مبارک ته 3 شپې پاتې وې چې مال د نبی علیه السلام چې دا حدیث واورېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې چې لا یموتن احدکم، هیڅ کله دې مړ نشي یو د تاسې الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لا یموتن هیڅ کله مري نو خامخا نمري هیڅ یو د تاسې الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، مګر دی نیک ګمان کوي په الله عز وجل باندې. یعنی څوک چې مري، یو مسلمان چې مري، خامخا په الله جل جلاله باندې د ده ګمان نیک ګمان پیدا کیږي او د خپل مهربان خدای جل جلاله هغه دیدار ته او د هغه لقا ته ورځي، نو د ده سره نیک ګمان پیدا کیږي په الله جل جلاله باندې. نو دا خبره دلته ګوره د مرګ په وخت کې سړي ته خوشحالي حاصلي، مسلمان ته د مرګ په وخت کې خوشحالي حاصلي.
حضرت شیخ فرید الدین عطار نیشاپوري رحمت الله علیه د خدای جل جلاله یو ولی تیر سوی ده او د شپږ نوي ولیانو تذکره یې هم لیکلې ده، تذکرة الاولیاء یې بولي، او ډېر یو عجیب سړی تیر سوی ده فرید الدین عطار نیشاپوري رحمت الله تعالی علیه. بیا د چنګیز خان په وخت کې دی بیا په شهادت باندې رسېدلی ده. نو هغه وایي عطار د نیشاپور په ښار کې د عطرو دکان و، عطر به یې خرڅول. شیخ فرید الدین عطار نیشاپوري د ایران د نیشاپور د سیمې په یوه ښار کې دکان او عطر به یې خرڅول. نو په دکان کې ناست عطر خرڅوي چې یو سوالګر غوندې سړی ورته راغی، یو ځوان ورته راغی، لاس یې ورته ونیو، وایي ورته وویلې چې ای دوکانداره ما ته یو شی د خدای جل جلاله د رضا په خاطر باندې راکړه. نو وایي فرید الدین عطار رحمت الله علیه ورته وویلې چې له ما سره خو نن شی نسته، پیسې میسې نسته، خدای جل جلاله دې درکړي. خو وایي دا سړي بیا لاس ورته ونیو، بیا یې ورته وویلې چې ای دوکانداره ما ته یو شی د خدای جل جلاله د رضا په خاطر باندې راکړه. وایي هغه بیا ورته چې له ما سره خو څه شی نسته، خفه کېږه مه، نن له ما سره څه شی نسته. نو وایي دریم وارې د بیا څه شی نه کړو ور، هغه سړي وایي ورته وویلې چې و ځوانه دوکانداره مرګ لرې که نه لرې، مرې به که به نه مرې، د خدای حضور ته به ورځې که به نه ورځې. وایي شیخ عطار صاحب ورته وویلې چې ته هم مرګ لرې که نه لرې، ته به هم مرې که به نه مرې و ځوانه، آیا د تا هم مرګ شته که نسته؟ نو بس دا د خدای پاک یوه ابتلا وه. دا سړی وایي ورته وویلې دا سوالګر چې د ما غوندې نسې مړ کېدی، د ما غوندې مرګ دې پیدا کړی وای، اتې خو به ښه خبره وه. اتې وایي څادر ویړ کړو، پې پرېوت، کلمه شریفه یې وویله لا اله الا الله محمد رسول الله. کله چې کلمه وویله بس روح یې ولاړ، دی وفات شو. دا سوالګر د دې سړي د فرید الدین عطار تر مخ وفات شو. کله چې فرید الدین عطار صاحب د ده دا اسانه مرګ ته وکتل او دا حیران کار ته یې وکتل او د حیرت دغې طریقې ته یې وکتل، نو وایي سړی یې راواخیست او د باندې یې ویست او په ډېر عزت او احترام یې خښ کړو، خلک یې ورته راواستو. له هغه بعده یې د عطرو دکان ته قلف ور واچاو او دا یې وویلې چې خدای جل جلاله د تا د رضا له حصوله ما سوه او د تا له ذکر او د تا له یاده ما سوه بله لار، بله فایده او بله ګټه او بل سود او بله نفع د انسان لپاره نسته. بیا یې ریاضت شروع کړو، مجاهده یې شروع کړه، تکلیف یې شروع کړو چې په دین کې دې درجې ته ورسېدو چې د خدای ولی ځینې جوړ شو. نو ګوره سړی چې مري، نو بس دغه د جابر رضی الله تعالی عنه حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر خپل مرګ او تر خپل وفات مخکې 3 ورځې مخکې ما ته وایي وویلې لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله عز وجل. وایي خامخا نمري هېڅ یو مسلمان مګر دی په خدای جل جلاله باندې نیک ګمان لري. نو ګوره د مرګ په وخت کې ویریږي نو، ډاریږي نو، او پریشانی نه کوي او جزع او فزع نه کوي، ځلکدنې اسانه یې خدای جل جلاله ته ورځي، خپل محبوب ته ورځي، خپل مقصود ته ورځي، چې کوم شی اراده وي هغه ته ورځي. نو ګوره دا د رجا او د امید مرحله ده. نو دغه دوم رکن د څه شي و؟ د عبادت و. اوس داسې دریم رکن د عبادت ده چې هغه له خدای جل جلاله چې ویره ده او خوف ده. په دې باندې به انشاءالله په راتلونکي درس کې غږیږو. که خدای کول د نن لپاره دغه یعنې د اوس لپاره بس دغه د رجا خبره بس ده. بیا به انشاءالله وروسته په ایاک نعبدو کې د عبادت په دریم رکن په خوف باندې غږیږو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين.